په خپرونه کې را سره مېلمه ښاغلی عبدالمصور عبدالرحیمزی دی چې دا نن موږ ته نعتونه راوړي دي. سلام ماشه عبدالرحیمزی صاحب، ښه راغلاست. سلام تاسو ته، سلام د ملي تلویزیون لیدونکو ته. ډېره مننه کوم. عبدالرحیمزی صاحب څومره وخت کېږي چې نعت شریف وایي؟ ما تقریبا د 2 کاله کېږي نعت شریف سره مې علاقه وه. د پخوا نه هم؟ پخوا نه هم. اوس ځکه دوام ورکړو. ښه، د چا نعتونه د چا شعرونه په نعت وایي؟ رحمان باشر د کله نعت شریف ویلی دی خپله؟ د رحمان باشر د رحمان بابا شعرونه مې ویلي ډېر، د علاقه هم ورسره لرم. ښه، اوس د چا راوړي دي؟ چا شعر دی او کوم به راته وایي؟ اوس د شعرونه خو د یوسف دی. یوسف کوم؟ نتخوان ده. نتخوان دی. مصر کې هغه کوي. ښه ډېر ښه. عربي یې راته وایي. عربي. مهرباني وکړه عبدالرحیمزی صاحب، مهرباني. مدني غم دې وخوړم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، در پسې ډېر وځورېدم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، په سترګو ړوند مې د زړه خوندو څه فکرو سره مې ژوندو، ملنګي ته دې اړوندو، نور لیونتوب ته رسېدم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، د مینې بام ته وم ختلی، د هر څه نه وم لوېدلی، عشق کې هر چا وم منلی، نور هېڅ په ځان نه پوهېدم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، سترګې مې تږې وې وصال ته، د نبي حسن جمال ته غریبي نیولی وم، څه خطرو کې اوسېدم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، یو بې وسی نه ګیله‌ون وم، په خپل نصیب ته ډېر غمجن وم، لرې لرې د دیدن وم، په انتظار وسوځېدم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، زما غمخوار جانانه اوس مې بېل نه کړې له ځانه، دا به پرېوځي راته ګرانه، جانان بېلتون ته نه ورځم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، مدني غم دې وخوړم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم. ډېر په زړه پورې. ښه، بل نعت شریف هم آماده دی درته شوی وای؟ مهرباني. سپین کفن خور چې په نبي آخر زمان دی بلال ژړیږي، وروستی دیدن مې د جانان دی وای بلال ژړیږي، وروستی دیدن مې د جانان دی، سپین کفن خور چې په نبي آخر زمان دی بلال ژړیږي، وروستی دیدن مې د جانان دی وای بلال ژړیږي، وروستی دیدن مې د جانان دی، اوښکې په مخې را بهیږي، په چیغو چیغو دا ژړیږي، په چیغو چیغو دا ژړیږي، د ډېره غمه یې په اوښکو لنګرېوان دی بلال ژړیږي، وروستی دیدن مې د جانان دی وای بلال ژړیږي، وروستی دیدن مې د جانان دی، په مدینه کې ویر ژړا ده د غم نارې او ویلا ده، د غم نارې او ویلا ده، فریاد وباسي چې افسوس ارمان ارمان دی بلال ژړیږي، وروستی دیدن مې د جانان دی وای بلال ژړیږي، وروستی دیدن مې د جانان دی، ګرځي پریشانه په کوڅو کې
د مدینې لرو میرو کې د مدینې لرو میرو کې ګرځې پریشانه په کوڅو کې د مدینې لرو میرو کې د مدینې لرو میرو کې هر چا ته وایي چې محبوب رانا روان دی بلال ژړیږي رستی دیدن مې د جانان دی وای بلال ژړیږي رستی دیدن مې د جانان دی بلال ځان نه کوي ژاړي دیدن د ښکلي محبوب غواړي دیدن د ښکلي محبوب غواړي بلال ځان نه کوي ژاړي دیدن د ښکلي محبوب غواړي دیدن د ښکلي محبوب غواړي سلګۍ وښي په موخې اوښکو یې باران دی بلال ژړیږي رستی دیدن مې د جانان دی وای بلال ژړیږي رستی دیدن مې د جانان دی ډېره مننه کوم ژوندی اوسې پیغام مو څه دی د حب الوطن په اړه یا د یو ځوان په صفت تاسو یو ځوان په صفت د هیواد سره څومره مینه لرئ او ستاسو په څېر ځوانانو ته چې دوی نوي ټوکېدونکي دي د هیواد راتلونکي به دوی وي تاسو څه ویل لرئ زمونږ پیام دا ده ورته چې دا څوک خارج ته تللی خارج له کشوره بیرته راسي خپل وطن ته خپل وطن جوړ کړي پردي وطن ته باید غلامان نسو درس وایو خپل وطن باید جوړ ډېره مننه کوم ښاغلی عبدالمصور عبدالرحیمزی چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ تاسو په فشار کې بریا وغواړئ ژوندی اوسئ